باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ. دوستان عزیز، تاسو په خدمت کې ما گزشتہ درسونو کې ذکر وکړلو څه پیغمبر اسلام هم دی څه من ماتا ولم یعرف، کچره یو انسان مړ شولو خو ولم یعرف امام زمانه، غد خپل زمان امام معرفت حاصل نکو، ماتا میتتن جاہلیہ، نو گویا غد سے روغ مړ شولو څه غد دنیا نا جاہلیت مارگ باندې لاړلو. غد سے روغ مړ شولو لکه څنګه ابو جهل مړ شولو، غد سے روغ مړ شولو لکه څنګه ابن زیاد مړ شولو، غد سے روغ مړ شولو لکه څنګه شمر مړ شولو. دی وجنه د پیغمبر اسلام دی څمم ماتا ولم یعرف، کچره یو انسان مړ شولو غد خپل زمان امام معرفت او نه پیژندلو، د دنیا نه جاهلیت مرګ باندې مړ شولو. بس دوستان عزیز، دینا پته ده لګیږي څه دا معرفت دورا ضروری شی دی، دغه معرفت دورا قیمتي شی دی څه کچره انسان د زمان امام معرفت او نه پیژندو نو هغه ته بیا د خپل ذمہداري پته نه لګیږي څه دې زمانه کې د ما ذمہداري څه شی دی. دی وجنه د قرآن مجید کې پروردگار عالم ارشاد فرمایي څه د قیامت ورځې باندې به هر یو گروه ته هر یو کس په خپل امام आवाज سره پڅیږي، هر یو کس سره هر یو کس په خپل امام سره پڅیږي. یعنی کا سوچ مو کو ٹھیک تے مؤمنہ تانا خو تپوس کیږي، پیغمبر بارے کے تپوس کیږي، پروردگار عالم په بارے کے تپوس کیږي، علی په بارے کے تپوس کیږي، حسن په بارے کے تپوس کیږي، دی کې شک نشتا دی. خو کچره حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارے کے تانا تپوس کیږي، صرف تپوس په دی حد کې کیږي آیا تا علی علیہ السلام خپل اول امام منلے وہ کنه و منلے، تا حسن علیہ السلام خپل دویم امام منلے او کنه منلے، حسین د دریم امام منلے او کنه نه دو منلے. ام دی شان سره مؤمن دی زمانے کې کوم مؤمن موجود دی، دی وقت کې کوم مؤمن موجود دی، هغه نه به تپوس کیږي د خپل زمانه امام تپوس کیږي، هغه نه به علی په باره کې صرف د اول امام تپوس کیږي، حسن په باره کې به صرف د حسن امام تپوس کیږي، که علی په باره کې تپوس کیږي هغه به د علی زمانه انسان نه کیږي، هغه به د علی زمانه خلکو نه کیږي. که چیرې موتانه تپوس کیږي موتانه به د امام زمان په باره کې تپوس کیږي. آیا تا د زمانه امام غائب و پردہ غیب کیوں او نوجوان تا تا ذمہ ہے تا اخو ذمہ بانے عمل کڑے ہو کا نو کڑے. بس دوستان عزیز، پروردگار عالم دموتا دی خبر بانے عمل کونی توفیق عنایت کی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.